ما له دنیا کې د پریشانی کې غریبان د غربت ستنګ نشي ما شام د نس پیدا کوله مالدار د غریبانو ستنګ چې روډ ورته نیولې عادت پان مخ ته نیولې عادت کور مخ ته نیولې دنیا د وای برې دنیا هر کس بیغم نه باشد اگر باشد دنیا دم نه باشد په دې دنیا کې څوک بیغم نشته ته بیغم دین او هغه انسان د دین چې عمر وین دی چې زمدار کم په سیم دلودل یو شایسته وین چې کار زم د شایسته وله یو د چا وشجون چې کار زم داس و یعنی په غیر اختیاري شان کې تمنا مکو ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسأل الله من فضله ان الله بكل شيء عليم الله فرمایي چې تی د هغه چاته هغه شي تمنا مکوي چې پتی کې الله و چاته پر چا فضیلت ورکړي لکه دا نه مشکل چې عمر وین دی چې زمدار کم په سیم دلودل یو شایسته وین چې کار زم د شایسته وله یو د چا وشجون چې کار زم داس و یعنی په غیر اختیاري شان کې تمنا مکو الله وبل ته ورکړي دي مثلا درته شایسته جوړ کړي درته مالدار دي درته مور دي درته په شم موټر کې سپورت دي درته څنګه دي ته دا شان تمنا مکو دا الله پر رضا او دا الله پر قضا باندې راضي وس دا سمه چې دا دونه په تر کې زخوار کې مانو د چا دغه د روډ اړولې بس الله څنګه پیدا کړي الله څنګه روزي د کړي د دې راځي په خبره مثال خلاص وکنه د دې شان نزول چشتي حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او دغه بعض صحابه کرام هغه دا ویله چې کاش موږ نارینه وره نو داسې په میراث کې پر حق را کول کېدلې ګواهی بنو پراوي او داسې په نو الله دا ورته فرمایي چې دې شتمن او مکه بس الله شته بنا کړي په شته راضي وس کله چې نارینه ولې او دغه مثلا ژوند تاریخ ولا دا اوس د بعض نارینه دي څونه ژوند شي خو مات شعر دي قرار په کور کې راځي نه په چانس خبرې دي نه په لغړتوب خبرې دي نه په ګاډي خبره ده نه په بل شي خبره چا خوران مداني نشو پر څنګه ځایو ورځي په یو شي نه خبر قرار کور نه بیغم اوس او کله چې نارینه وي دا کارون ته نه ورکړي او دغه سي مفسرین وایي چې یو مور دی د دې ماړه د پیسو تمنا مکو کې دې سوي ته مور وي اخرت خراب کړي بعض کسان چې پیسې په لاس ورسي مثلا هغه پایشو په فحشو په ګناه کې او اوس پای پیسې نه لري نو دا شان ته لاس رسې نه کی دا سره پر سونه غټ خیر او بعض ماړه کې دې چې مسکینان وي کفر سو الله دې ماړ کړی دې بز دا کفر سو خلاص نو د دې غټ تاوان د دې کې چې ته الله پر قضا ناراض کېږي پر خپل غربات پر خپل بد شکلی پر خپل ژوند باندې دا تزمر یو استاد په کلاس مشته کیسه کوله ولته یو سپینځوري واده نه کړي شه ولماته ویل تدوا کوا مولانا صاحب کچھ ہو جائے ولماته سپینځوري سره بس وا په شاجي پر قبر کې وا په ځکه نه د آخرت فکر کوا ولده ویل ولي مولانا کوئی بوډي ته خوا مې راځي ایسي اسمي سره خو په خوب کې راځي په خوب کې لاونه نو دا ځکه خلک ستا خواران دغه دلته منه نو دا خو دنیا ده په دنیا کې چې شته ګورې ژوند به دې وسای کدی و مړو ته قتل ځان جوړو خلکو ته قتل ژوند دې ترخي وس یو بزرګ فرمایي وای زبر ځان د مړو سره کښنستم چې دا هغه چوټ بزمانه چوټ شي زبر خېجل چې سواری بزمانه سواری شو زبر خېجل انا موږ د عمر په ټینشن کې را باندې سره دي ولې داسې مټن نه لرم ولې داسې شي نه لرم ولې داسې دغه نه لرم ما ته یو ورځ یو راړي زګه اسلام اورم نه دي ولې زه موبایل نه سمراني ولې زه شي نه سمراني ولې زه دا شي نه سمراني ولې یعنی دا سوچونه فکرونه ستاسو ژوند درته خي او کچېری ته داسې سوچ وکړي د ځان چوت ته وګوره چې ور زکه چېری د ماشام د نسم پیدا کوله تاسو مو په شي خو جوړ سر خو جوړ دلته یو چا یو ډیر ښه تمثيل ورکړي یو سړی دی په ډیر ښه استا موټر سپورت یعنی هغه موټر د کرور په موټر دی او ته یو بل یو پالیف کاټر کې روان دی وی یاره کاش دا کاټر مې دلوده دی د چې موټر روان کړی دی دردبل د عام چډي یا د عام موټر دی هغه سپورت هغه چې دا موټر ته وګوري چې دا موټر مې دلوده بل یو روان په موټرسایکل
هغه عام چټي والا ته چې وکتل وایي یار چې دا چټي مندل ودل هغه موټرسایکل والا روان دی ته سایکل والا روان دی هغه یې چې سکوټر مندل ودل سونه مشو ا سایکل والا د یو په روان دی په ور سایکل والا ته وایي یار چې سایکل مندل ودل اپشو والا دی روان دی بل یو خلک په شي نه سبب ویچر کې ناس هغه یې چې مندل ودل نو اوس دا هر یو درځام ورته پروت که اوس الف کاټر والا او اکشته ته کتل شکر به ادا کوله دا بل موټر والا چې هغه ته کتل شکر به ادا کوله دا بل چې هغه ته کتل شکر به ادا کوله موږ ټول درځان ورته بیا له صلوات والسلام وایي ته په معاشره کې هغه ته ګور چې درتا کښته یا به تاسو په خپل ژوند باندې شکر ادا په خبره مې سر خلاص وکړو او که درځان ورته ګوره همیشه په تکلیف همیشه په زوال همیشه په ټینشن همیشه پریشان دي ته ما بل ازوي د دې ناس می واجو دا غریبان دې تنگ کې دې پریشان کې ډېر ستړي کې هر وخت مزدار ته وګور ما له دنیا کې د پریشانې کې غریبان د غربت ستنګ نږدې ما شام د نسبت کوله مالدار د غریبانو ستنګ چې روډ ورته نیولې عادت کان مخ ته نیولې عادت کور مخ ته نیولې دنیا دا وای برې دنیا هر کس بیغم نه باشد اگر باشد دنیا دم نه باشد په دې دنیا کې څوک بیغم نشته بیغم دین او هغه انسان د دین او کته داسې څه سوچ